پیغمبر صلی الله علیه وسلم په منځ کې ښی لاس کېښو په څه باندې؟ په ګس باندې. فلما اراد ان يركع اخرج يديه من الثوب. نو کله چې رکوع لتو نو لاسونه یې راوویستو د څادر نه، ولازم به یې راویستو ځکه چې دلته به رفع الیدین هم کوي، بیا به په زنګنانو هم ږدي. نو وایي چې ثم رفعهما وکبر فرکع. رکوع له چې تو لاسونه یې راوویستو د دې څادر نه، ورفعهما او اوچتې کړو دواړه، وکبر او د هغې سره الله اکبر ووي، فرکع بیا څه له لاړ؟ بیا رکوع له لاړ. فلما قال سمع الله لمن حمده، نو کله چې بیا ده ووي سمع الله لمن حمده، نو بیا یې لاسونه ورسره اوچت کړو، رفع یدیه. فلما سجد، نو کله چې سجده وکړه، سجد بین کفیه، نو دې دوو لاسونو په منځ کې سجده وکړه. د دې ورغو د شاګانې چې کومې دي د دې په دې منځ کې سجده وکړه. رواه مسلم، د حدیث امام مسلم رحمه الله راوړی. رفع الیدین دا مسله خو مخکې تېره شوې، خو هسې دې کې یو خبره یاده ساتئ، کوم چې وایي چې رفع الیدین منسوخ دي، چې دا وایل ابن حجر رضی الله عنه د پیغمبر سره ملاو شوی دی په آخري ژوند کې، او دی ګوره بیانوي وي ما پیغمبر لیدلی و چې هغه رفع الیدین کول. نو دا څنګه منسوخ شو چې ده په آخري عمر کې لیدلی او په صحیح مسلم کې دا حدیث دی. بله مسله دلته وایي سجدې چې وکړه نو سجدې د دوو لاسونو په منځ کې وکړه، او دوه طریقې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه ثابتې دي چې کله سجده وکړي نو دا دوه لاسونه به په کوم ځای کې ږدي. په یو روایت کې دې سره چې د غوږونو سره به یې ږدي، لکه امام ابو داود امام نسائی دا حدیث راوړی دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې به کله سجده وکړه نو دا لاسونه به یې کوم ځای ته نږدې وو؟ غوږونو ته. دویمه طریقه دا ده چې دواړه لاسونه به یې د اوږو سره وو، او دا په سنن ابي داود کې دا حدیث ته امام ترمذي هم راوړی دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې به سجده وکړه نو دا لاسونه به یې د کوم ځای سره وو؟ د اوږو سره. نو څو طریقې شوې؟ دوه، یوه د غوږونو سره، دویمه د اوږو سره. کله چې ته سجده کې او لاسونه ولګې دا لاسونه به په کوم ځای کې لګې؟ آیا د غوږونو سره به یې لګې او که نه د اوږو سره؟ نو دواړه ثابتې دي، که د اوږو سره یږدې او که د غوږونو سره یږدې، والله اعلم. د هغې نه بعد حدیث دی وعن سهل بن سعد رضی الله عنه. سهل بن سعد وی چې کان الناس یؤمرون، خلکو ته دا امر کړی شوی، خلکو ته دا امر کړی شوی، مطلب پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا امر کړی خلکو ته، ان يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة، چې تاسو کې کله یو سړی په منځ کې ولاړي نو ښی لاس به یږدي په ګس لاس باندې، په دې سنګل باندې، یا دې ته لیچه ویل کېږي، په دې باندې به یې له پاسه ږدي. رواه البخاري، د حدیث امام بخاري رحمه الله راوړی. په دې کې یوه خبره یاده ساتئ، ښی لاس په ګس یې ښوده، د دې یو څو طریقې دي. تقریبا چې کله انسان د حدیثونو مطالعه وکړي نو څلور طریقې ترې راوځي، څلور طریقې دي د ښی لاس یې ښوده په ګس لاس باندې. اولنۍ طریقه هغې ته وضع ویل کېږي، اولنۍ طریقه هغې ته وضع ویل کېږي. وضع معنی یې ښودو ته وایي. ګوره په عربۍ کې دوه ټکي دي، یو قبض او دویم وضع. وضع یې ښودو ته وایي داسې، او چې قبض راشي بیا نیوو ته وایي. نو وضع راغلی دی په درې حدیثونو کې. سنن ابي داود کې دا حدیثونه دي، امام نسائی راوړي دي، امام ابن حبان، ابن خزیمه رحمهم الله. یو کې دا دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم به د ښی لاس دا ورغوی دا د ګس لاس په شا یې ښودو داسې،
دا طریقه ده یو طریقه ده یخودو به دویمه طریقه دا ده چې په دې مړوند به یخودو دا ځای دې ځای کې یخودو او درېیمه طریقه دا ده چې په دې سنګل یا په دې لیچه به یې یخودو نو دا څو طریقې شوې درې یخوده په درې ځایونو کې دي یخوده په درې ځایونو کې شو په کم ورغوي په شا مړوند سره او په دې لیچه باندې په دې له پاسه یخوده که دې ته سنګل وي او که دې ته لیچه وي مټ ورته نه وایي مټ کوم ځای کې دی هغه مټ بیا دا دی څلورمه طریقه نیوه نو حدیث کې راځي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم به د لاس په دې مړوند کې داسې ونیو قبضه دې ته قبض وایي داسې نو دا څو طریقې شو ټولې څلور طریقې شو او څلور ونه څه دي جایز دي او صحیح دي او مستحب دي او سنت دي وګوره چې کله درته د پیغمبر طریقه معلومه وي نو د مانځه به دې خوني ځکه چې کله به یوه طریقه کې او کله به بلې طریقه کې خو چې کله یو طریقه دي د ابی رحمه الله نه هغې نه دې زده کړي او د بابا رحمت الله علیه نه دې زده کړي او د هغې نه اوړي نه او دغه یوه خبره کوي چې ولې هغوی نه پوهېدو نو بیا به دې په مانځه کې خوند هغه به نه وي ځکه چې یو طریقه کې هغه عادتي کې هسې عادت ته دې جوړ کړی بس یو بله طریقه ده چې هغه ناروا ده او هغه د ښی لاس په ګس مټ باندې ایښوده بعض کسان یې کوي داسې لیدلي م ځای کې چېرته که نه داسې پکې ډېرې دلته یې ایښودلی دا نشته دا په حدیثونو کې نه دي راغلي چې ته په مټ باندې ښی لاس باندې راونیسي دا ګس مټ دا نه دي ثابت په حدیثونو کې بیا دلته بله مسله چې دا لاسونه به یږدي په کوم ځای کې د لاسونو د ایښودو طریقه خو معلومه شو یږدي به یې څنګه د یوه مسله ده یږدي به یې په کوم ځای دا بله مسله ده درې ځایونه دي چې علما یې بیانوي د ایښودو دپاره یوه په سینه باندې له پاسه دویم د نامه نه بره دریم د نامه نه لاندې د دریوونو دپاره علما خپل خپل دلایل پیش کوي او صحیح تحقیق دا دی او را به هم شي په دې درسونو کې هغه دلایل په صحیح حدیثونو کې دا مسله ثابته ده چې یا به په سینه ږدي او یا د نامه نه بره یا په سینه او یا د نامه نه بره د وائل ابن حجر رضی الله عنه روایت دی وایي چې امام ابن خزیمه دا راوړی دی او نور هم ډېر طرق دي امام احمد امام ابو داود امام نسائي امام دارمي ټول راوړی وایي چې صلیت مع النبي صلی الله علیه وسلم ما د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره مونځ وکړو فوضع يده اليمنى على يده اليسرى فوق صدره نو کېښود یې خپل ښی لاس په ګس له پاسه فوق صدره په سینه د پاسه به لاسونه کېښود او دا ښه صحیح حدیث دی دویم یو حدیث دی د قبیصه ابن حلب یا ابن حلب الطائي هغه د خپل پلار نه دا روایت بیانوي چې دغه د راوي نوم قبیصه دی د عزوي نومې نو هغه د خپل پلار د روایت بیانوي قبیصه ابن حلب وایي چې زما پلار دا خبره کړې وه چې رأیت النبي صلی الله علیه وسلم ينصرف عن يمینه وعن يساره پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې مونځ ختم کړو نو په ګس طرف هم راګرځېدو او په ښۍ به هم راګرځېدو دواړه جایز دي ورأیته یضع هذه او ما ولیدو چې دا لاسونه به یخودو علی صدره په کوم ځای کې په سینه باندې امام احمد امام ترمذي امام ابن ماجه دا روایت راوړی
دا بیم دلیل دی. دا اوس ګوره په صحیح بخاري کې دا حدیث سهل بن سعد مونږ چې راکم ووي چې خلکو ته امر شوی و چې لاسونه به یږدي، ښی لاس به یږدي په کوم ځای کې؟ د ګس لاس په سنګل باندې، په لیچه باندې. او چې کله ښی لاس ته کېږدي د ګس په سنګل باندې، نو دا د نامونه لاندې راځي که بره راځي. نو صحیح خبره چې کومه ثابته ده هغه دا ده چې لاس به په سینه د پاسه یا د نامونه بره به یږدي. کومو علماو چې دا خبره کړې ده چې نامونه لاندې به یږدي، د هغوی سره په دې باندې یو څو دلایل خو کمزوري دي سندن. علي بن ابي طالب رضی الله عنه روایت ته امام احمد، امام ابو داود، امام دارقطني راوړی، او په کې دا دي چې وضع الاکف علی الاکف تحت السره، لاسونه به یږدي ښی په ګس باندې تحت السره د نامونه لاندې. او د دې په سند کې راوي دی عبدالرحمن ابن اسحاق الواسطي، او د محدثینو اتفاق دی، متفق علی ضعفه، اتفاق دی چې دا راوي کمزوری. او په دې کې یو بل راوي دی زیاد بن زید السوائي، هغه مجهول راوي دی. نو دوه بیماریانې دي په دې حدیث کې. دغه شان امام بیهقي عفوا امام ابن ابي شيبه رحمه الله روایت راوړی، او په کې دا دي چې وائل ابن حجر وایي و امام پیغمبر صلی الله علیه وسلم ولیدو چې وضع یمینه علی شماله تحت السره، ښی لاس یې په کوم ځای کې ایښودو؟ په ګس، او بیا تحت السره د نامونه لاندې کې ایښودو. دې کې د تحت السره ټکی د بعضو خلکو زیات کړی دی. یعنې د امام ابن ابي شیبه رحمه الله دا کتاب چې کوم دی، د دې چې څومره پخوانۍ نسخې دي په یو کې هم دا ټکی نشته. او ما سره الحمدلله دو نسخې پرتې دي په کور کې، مکتبه کې مې ایښودې دي. یو صحیح نسخه ده چې په کې دا ټکی نشته، یو هغه چې بعضو مولیانو پکې دا ټکی زیات کړی دی چې دا مسله ثابته کړي. نو دومره ظالمان دي په حدیثونو کې ټکی زیات کړو د دې لپاره چې مسله ثابته کړي، خو مني نه چې مسله کمزوري ده. یعنې خو لنډ ووایي چې مسله کمزوري ده، نو سره د پیغمبر په حدیثونو کې لوبې دي شروع کړي. په خپله یو حنفي عالم دی محمد حیات السندي الحنفي رحمه الله، هغه په خپله دا خبره کوي، وایي که چېرته دا ټکی صحیح ثابت وی که نه، نو پخوانو علماو چې د دې دپاره کوم دلایل ذکر کړي دي چې لاس په نامونه لاندې ږدي، نو دا دلیل به پکې ذکر کړی وی، خو دا په هغه وخت کې دا زیادت نه و شوی، دا اوسنو مولیانو یې کړی دی. او ځکه امام ابن الهمام، امام عیني، ملا علي القاري، دا مشهور علما دي د احنافو، په دې کې یو په دلیل کې دا خبره نه ده ذکر کړې چې امام ابن ابي شیبه دا حدیث دی، ځکه چې بلکې دا ټکی نه و د زیاتي، دا پکې وروسته لګولی. دومره ظالمان دي. بعضو ظالمانو سجل کړی دی. یو حدیث کې راځي چې عمر بن خطاب رضی الله عنه خلک را جمع کړو په تراوو باندې، نو فصلى 20 لیله، څو شپې تراویح وشوې؟ 20 شپې. نو هغه د بعضو ظالمانو سجل کړی، همدې هند په دې طرف ته زموږ په دې ملکونو کې په بعضو نسخو کې د لیله ټکی لرې کړی دی او رکعه یې پرې لګولی. نو وی تراویح کولې به خلکو څو 20 رکعه، 20 رکعته مونځ به کېدو. نو دا اوس وګوره په دې باندې خو علما پوهېږي، عوامو ته دغه کتاب راوښودو، ګورو دا ټکی پکې رانه، همي غریب وګوري او دا ټکی خو پکې راغلی، خو د نور قصې نه او جاخې نه خو عامي نه دی خبر چې دا خو دوی لوبه کړې ده. نو صحیح خبره دا ده چې لاسونه د نامونه لاندې ایښوده په صحیح حدیث کې نه دي ثابت. بعض وایي چې په دې کې عجزي ده، په دې کې څه ده؟ عجزي ده، ځکه وایي موږ د نامونه لاندې لاسونه ایښودي. ګوره د بعضو قومونو کې دا عادت دی چې کله چا سره لاس میلاو کړي نو بیا لاس په کوم ځای کېږي؟ په سینه. حالانکې دا غیر شرعي کار دی، خو بیا دا بعضې په دې سینه کې دي. یعنې دا ادب دی چې ته یو سړي ته لاس کېږدي په کوم ځای؟ په سینه. ښه زموږ په دې خلکو کې عادت دی چې کله ته چاته ووایې یاره دا پلانې کار به ونه کړي، دې سړي ته ووایې. دې څه مطلب دی؟
چې زه تابعدار یم تاسو چې څه وایئ موږ یې کوو خو چې تا ته څوک وایي چې دا کار به معلوم کړي او ته د نامه نه لاندې لاس کېږده چې څه درته وایي بیا نامه نه لاندې لاس خو دا خو عورت دی د نامه نه د زنګنانو پورې دا څه دی عورت ته موږ سره دا مسله تېره شوې ده مخکې بس ته په عورت لاس ږدي وي دا اجازي ده څه شی اجازي ده خو عقلي خبره کوي او هغه عقلي خبره دې م غلطه وکړه چې کله قرآن او حدیث کې یو مسله ثابته شو بیا ته پکې د عقلي خبرې پرېږده چې دا جزي ده او که نه نو که بیا که عقلي کیم نو خو داسې عقلي وکړي چې عقل خو یې مني که نه نو په کوم ځای کې دا خبره یو عقلي م نه مني بلکې ادب خدا دی چې ته لاسونه په کوم ځای کېږدې په سینه باندې کېږدې به دلته یو بله مسله بعض کسان افراط او د تفرید نه کار اخلي دا بعضو خو له منډه په عورت لاسونه کېښود نو بعض د دوی په مقابله کې هغه چې لاسونه یې په دې ځای ایښودي دا ځان به یې د مرۍ نه نیولی دې ځای کې دا په غلطه دي او موږ الحمدلله زموږ دا صفت دی او زموږ د سلفیت د دې منهج چې موږ د هر چا په غلطۍ باندې رد کوو کائنا من کان که هغه زموږ ملګری دی او که هغه زموږ دشمن دی دا بعض وایي نه دا بعض خبرې لږې رد په ډېر سخت مه کوه وایي ولې پلانې صاحب او پلانې صاحب یې کوي پلانې صاحب او د پلاني صاحب پلار که د قبر نه راپاسي او کوي هم غلط ورته وایي دا خو له پلانې صاحب دی نو دا بعض لاسونه یې داسې ایښودي دا نو دا طریقه څه ده غلطه دې ته سینه وایي دې ته څه وایي مرۍ ورته وایي دا خو مرۍ ته لاسونه ورسوه سینه خو دا ده دا سینه ده وانحر هغه دلیل کمزوری فصلي لربک وانحر بعض علما دې نه استدلال کوي چې مونځ وکړه وانحر او لاسونه په نحر کې ده خدا تفسیر په صحیح سند نه دی ثابت او حق دی الحمدلله ګوره موږ د حق سره کاري اوس که څوک دا وایي چې ګوره زموږ هغه حدیثونه کمزوري کړو دوی به زموږ سره دښمني نه موږ دې ته هم کمزوری ووایي او چې نه دی ثابت نو موږ یې څنګه ثابت کړو او چې ثابت دی نو څنګه دې منکر شو منکر خو د پیغمبر سره دی او چې پیغمبر څه وایي بس موږ ورسره روان یو چې هغه یې نه کوي موږ یې نه کوو چې هغه یې کوي او موږ یې کوو لله الحمد او الله دې په دې منهج باندې موږ د مرګه پورې قایم او دایم لري او الله دې موږ له مرګ په وخت کې راولي چې موږ د دې پیغمبر په سنتو باندې مضبوط یو او ما تاسو ته یو قصه بیان کړې وه ما یو پنجابی لیدلی و په مانځه کې ولاړ و هسې دې غلطه باندې رد کول نو هغه په دې مانځه کې د رفالدین چې کول دي رکوع له چې تو رکوع نه پاسې داسې به یې کول داسې دوی خوا کې داسې به یې دیکه کړو ځان سره بیا د مانځه نه بعد ورته ما دا خبر وکړه ما طریقه دې غلطه ده رفالدین ثابت دي د موږ منو خو په دې طریقه باندې نه دي ثابت د کومه طریقه چې ته کې د پنجابیان ډېر جذباتیان خلک دي چې کله حق ومني ډېر تکړه خلک دي دا خو هسې د پښتنو خبرې دي موږ خپل مجلسونو کې کښېنو به دقه یوه خبره کوو دوی دال خوري دوی لنګ استعمالوي به دقه دوه خبرې کوو نو ډېر په تعلیم کې مخکې قوم دی او په دیندارۍ کې پکې غټ علما په دوی کې تېر شوي دي غټ علما د دوی په تاریخ کې شته او اوس سره هم غټ علما دي نو هغه ته دا مسله حق معلومه شوې وه او ښکاره شوې وه ورته مطمئن و پرې خو بیا عامي و جذباتي و نو ما ورته مې داسې مه کوه دا طریقه ستا غلطه ده ما ته وایي ما ته پته ده چې پته نو بیا خو ته هغه په عربۍ کې یو مشهوره خبره ده که نه وایي که ته نه پېژنې فتلک مصیبتو دا خو یو مصیبت دی چې د یو مسلې پته ته نه خو چې درته پته وي نو بیا خو دوه مصیبته دي فالمصیبة اعظم نو هغه ما ته وایي دا زه په دې داسې کوم ځای کې چې دا ښه یو ګس والی نه مني وایي وایي د ښو شاید یې نه مني نو زه یې په لږ ځکه چېړم ما دا ته به په یو کس باندې رفالدین په دې طریقه مني چې دی به په مانځه کې چېړې را چېړې
دلایل ورته بیان کړه که ومنله ډېره ښه ده که ونه منله نو ستا غاړه څه شوه ازادي شو د نه به الله تپوس کوي خبره ختمه شو نو خبره مې دې پورې راوسته چې په دې مرۍ باندې لاس یې ښوده دا نشتي د بې دلیله کار دی والله اعلم